په سر کې له ډاکټر صاحب محترم میرویس ولي کټوازي نه زیاته مننه چې زموږ د بېوزله ورزشکارانو لاسنیوی کړی ده او دغه مراسم تر پایه په خوښیو کې پای ته ورسېدو. کور مو ودان سه. ورزش هغه شی ده چې قوم پرستي ورکوي، ورزش هغه شی ده چې نفاق ورکوي، اتحاد او یووالی رامنځته کوي. ورزش هغه شی ده چې قومونه او ملتونه سره وصل کوي. ورزش هغه شی ده چې ځوانان له نشهیي توکو او نورو ناوړو کارونو څخه راګرځوي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي. یوه ژمنه کومه چې ما نن اړتیا ولیدله، غواړم چې د یوسف خیل ولسوالۍ لپاره د والیبال یو معیاري میدان جوړ کړم. نو انشاءالله تعالی د یوسف خیل ولسوالۍ د ولسوال صاحب د معاون صاحب په همکاري، د ډاکټر صاحب سیرت په همکاري دا ژمنه به پوره کوو او نور به تاسې په یو معیاري میدان کې انشاءالله لوبې ننداره کوئ. سلام علیکم، عبیدالله سلطانی هستم از ولایت غزنی، بازیکن تیم ابراهیم تکل. اینجا آمدیم بخش مسابقات از میرویس ولی خیلی تشکری میکنیم بابت همچون تورنمنت هایی که در ولسوالی یوسف خیل برگزار کرده. سلام رشاد وردک ولایت استضافات ولسوالی اوسیدونکی خاطر راغلیو د پکتیکا یوسف خیل ولسوالۍ ته کېلو خوندور ډېر خوند او ډېر خلک دي فاینل کې خوشحاله دي. نننی ټورنمنټ چې تاسو وینئ چې تقریبا 8-50 لوبډلې پکې ولوبېدلې. خورا خوندور ټورنمنټ و. د دې ولایت سربیره د غزني او پکتیا ولایتونو لوبډلو هم په دغه ټورنمنټ کې برخه لرله. ګڼ شمېر مینوال راغلي دي او دا به لومړی ځل وي چې د پکتیکا ولایت په یوسف خیل ولسوالۍ کې دومره خوندوره د والیبال سیالۍ ترسره کېږي. میرویس ولي کټوازي څخه نړۍ مننه کوم. د یوسف خیل ولسوالۍ د ورزشي نماینده په حیث باندې بیخي یوه نړۍ مننه څخه کوو چې دلته یې د خلکو لپاره یوه سالمه تفریح برابره کړې وله.